د تورخم دروازه یو ځل بیا په بشپړه توګه وتړل شوه. دغه دروازه د چا لخوا بنده شوې او د هندي بې پیلوټه الوتکو د نه ویشتلو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه وینا. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له نن سهار راهیسې د تورخم دروازه د پلي تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. په تورخم کې سرچینو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي چې له نن سهار راهیسې د تورخم دروازه د پلي تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د دروازې د تړلو لامل نه دی څرګند، خو په تورخم کې د پاکستان حکومتي سرچینې وایي د باران اوبه ډنډې شوي او لاره یې تړلې. په تورخم کې له سهار راهیسې دواړو غاړو ته سلګونه کسان د تګ راتګ په موخه په انتظار ولاړ دي او لا هم څرګنده نه ده چې لاره به کله پرانیستل شي. هممهاله یوه سرچینه وایي د لارې د بندښت له کبله د افغان کډوالو د ایستل کېدو په بهیر کې هم ځنډ راغلی دی. دویم خبر: بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر د پاکستان ګډې پارلماني غونډې ته ویلي موږ د هند ډرون الوتکې ځکه ونه څارلې یا هغوی ځکه د خپلو موخو په نښلولو کې بریالي شوي چې موږ نه غوښتل موقعیت مو رسوا شي. د هند د ډرون بریدونو په شنډولو کې د پاتې راتللو له وجې خپلو وګړو د پاکستان پر واکمنۍ سختې نیوکې پیل کړې دي. دې هر څه ته خواجه محمد آصف بهاني او دلیلونه په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د بحث ګرمې موضوعګانې ګرځېدلې دي. دریم خبر: بلخوا پاکستاني رسنیو منلي چې په شاکي دره کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته د وسلوالو په برید کې 9 پاکستاني سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی او د 20 پاکستاني پوځیانو د وژلو او له هغوی څخه د ګڼو وسلو او مهماتو د نیولو یادونه یې هم کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.